السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ تاسو ته مې یو نوې ویډیو راوړې ده. موږ یو تصویر وباسو، شاته پکې ګندګي یا نور څه چې راشي، زنانه پکې راشي، نو موږ هغه تصویر غون ډیلیټ کړو. داسې ایپ مې درته راوړی دی چې شاته هر څه به ریموو کوي او صرف ستاسو تصویر به پاتې کېږي. یو داسې نوی ایپ دی. نو راځئ چې دا طریقه زه سکرین ته طریقه تاسو ته زه وښیم. که ویډیو خوښه شوه نو لایک، کمنټ او یوټیوب چینل ته ورشئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. را بشي سکرین ته، تاسو سکرین ته راغلی نو لاړ بشي پلی سټور به آن کې. ټیک شو، پلی سټور به آن کې. نو پلی سټور کې به دلته ولیکي ایزي ریټچ. په سکرین مې ته لیکو ایزي ریټچ په ولیکي، نو تاسو ته به دا ایپ راشي. دا نور ایپ چې کوم دی فضلا ما سره انسټال الریډي، نو تاسو به انسټال کړئ. نو را بشي دلته به یو تصویر را واخلئ. ټیک شو، ما دا دغه لږ سرچینګ کوي، دا نت سره تعلق ساتي. اوس به زه دې ځای نه یو تصویر را واخلم. زه به دا تصویر راوالم. دې کې چې دا شاته کوم وریځ ده او کوم دغه دی، زه به دا دې نه ریموو کړم. ټیک شوه، او دا نت سره تعلق ساتي چې ډیټا درسره وي. نو دا بیا شاته ګور، دا د هغه خلکو دپاره ده چې شاته تصویر وباسي، شاته بیکګراونډ یې صحیح نه وي، یا زنانه راغلي یا څوک راغلي، موږ غونډ تصویر ډیلیټ کوو. غونډ تصویر به نه ډیلیټ کوو. دا ایپ چې درسره په دې ریموو کېږي شاته. صحیح شوه. اوس دې ته وریځ ته تاسو ګورئ، دا وریځ زه ریموو کوم غونډه. صرف دا مخامخ ته بوټي چې کوم دي دا به پاتې شي او ریموو به شي، نور هر څه. دا اوس ریموو شو. ویډیو ډېره غټېږي خو بس منځ کې مې کټ کړه. دا ستاسو دپاره دا واخله، هر څه ریموو شو. ستاسو دپاره یو ښکلی ایپس دی. ستاسو ډېر به ځایونه چې په کار راشي. موږ دا ده چې غونډ تصویر ډیلیټ کوو. ودرېږو شاته، هر څه لاړ، صرف بوټي پاتې شو. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک کړئ، کمنټ کړئ، ضروري یوټیوب ته ورشئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ. ډېره مننه.